بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، منشي صاحب او د تالار خویندو ورونو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړي. جناب رئیس صاحب، زه په اول قدم کې خپلو شهیدانو ته، د افغانستان شهیدانو ته دعا کوم او بیا د اسرائیلو دغه بمبارۍ چې په فلسطین باندې کړي دا په کلکو ټکو غندم. جناب رئیس صاحب، زه په ټوله اسلامي نړۍ باندې غږ کوم چې راووځئ او غیرت وکئ. دغه امریکا ده چې اسرائیل هم سپورټوي او همدغه امریکا ده چې په افغانستان کې هم دربدري راوستې ده. د امریکا په مقابل کې د ټوله اسلامي نړۍ راووځي او زه په خپلو افغانانو باندې غږ کوم چې افغانانو، امریکا چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په والله کې پرېږدي، که دا په شرق کې که دا په غرب کې، افغانانو راووځي او د امریکا په مقابل کې او د هغه خلکو په مقابل کې چې په افغانستان کې سوله نه غواړي، یو ملي قیام ته ضرورت ده چې بار بار مې دا غږ کړی دی. امریکا تل مدام افغانان وژلي دي. جناب رئیس صاحب، بله مهمه مسله چې زه یادوم، د حکومت زمامداران اوس غواړي چې په دننه په تشکیلاتو باندې کار وکړي او هغه مخلص خلک، هغه وطن ته صادقه خلک د دغه وظیفو نه لرې کړي. زه وایم چې هغه خلک چې تاسو لرې کوئ، د دې پسې هغه خلک لرې کوي چې دوه تابعیته دي او بچیان په خارج کې دي، یا ورته ووایه چې ته د خارج نه د بچیان راوله او یا د دغه وظیفو نه دغه خلک ونه لرې کوئ. او هغه زاړه جنرالان چې نن تاسو په کور کېنولي دي، ولې هغه نه راولئ؟ موږ جنګ کیو، موږ روزانه وژل کېږو او زموږ جنرالان بېګا ماته یو جنرال زنګ والیو، وایي که ګناه مې کړي ما پلي چرخي ته ولېږئ، که نه زه د وخت نه مخکې تقاوت کړی یم. دا یوه دسیسه ده. زه په رئیس صاحب جمهور باندې غږ کوم چې رئیس صاحب، ته د ملت هغه واقعي استازي وغواړه او د هغه نه نظر واخله چې څنګه وکولی شو چې موږ دا د افغانستان مسله مهاره کړو. دویمه، زه په طالبانو باندې غږ کوم چې طالبانو، تاسو په هر ولایت کې جنجال جوړ کړی دی. وګورئ، تاسو یوه طرحه پارلمان ته راولېږئ چې تاسو څه غواړئ. که شرعي نظام غواړئ، موږ یې ستاسو نه ښه غواړو، خو راځئ چې کار وکړو چې څنګه شرعي نظام په افغانستان کې تطبیق کړو. که چېرته تاسو اوربند ونه کوئ، زه د افغانستان ولس ته وایم چې ولس راجګ شه، د هغه خلکو په مقابل کې ملي قیام وکړه چې هغه سوله نه غواړي، هغه جنګ خوښوي، د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږي او په حکومت کې چې هغه کړی دي چې د سولې خلاف دي او غواړي چې امریکایان دلته پاتې شي. طالبه مسؤلیت به ستا وي، لابي به دوی ورته کوي. خو که ته جنګ ونه درې او امریکایان په افغانستان کې پاتې کېږي، د دې مسؤلیت به طالبه ستایي. د هغه کونډې ځواب به هم ته ورکړې، د هغه یتیم ځواب به هم ته ورکړې چې 20 کاله امریکایانو موږ وژلي یو. یا الله، بل غږ خو هم څوک نه اوري، رئیس جمهور مو نه اوري. یا الله، ته امریکا در په دره کړې. هر څوک چې د امریکا پلوی، یا الله ته یې در په دره کړې.